السلام علیکم. ستړي مه سئ. هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. له سباوون ریډیو تلویزیون څخه مو د دې مهال خبرونو ته هرکلی کوو. په پیل کې د خبرونو سرټکي. ولایتي شورا وايي پوهنې ریاست کې پراخ فساد شتون لري. وروستیو جګړو د ملي پیوستون 90 میلیونه افغانۍ د لغوه کېدو له ګواښ سره مخ کړي دي. او د هلمند استیناف او ښاري محکمو کې نوې ګمارنې وسوې. د خبرونو تفصیل. ولایتي شورا وايي پوهنې ریاست کې پراخ فساد شتون لري. د پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر بیا د ولایتي شورا ترسره کړې ادعا بې بنسټه بولي. د جعفر په وینا له مرکزي دولت څخه د مقرریو او یو شمېر نورو برخو کې ستونزې لري. د پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر د هلمند ولایتي شورا له لوري ورغوښتل سوی و ترڅو د دې شورا د وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړي. په دې اړه بشپړ حال میوند میړنی راکوي. پوهنې ریاست کې فساد شتون لري. په دې ریاست کې ډیری چارې د اړیکو او معاملو پر بنسټ ترسره کیږي. یا د څرګندونې د هلمند ولایتي شورا غړو د یوې غونډې پر مهال د پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر ته وکړې. وکیلانو له رئیسه غوښتنه وکړه چې په دې ریاست کې د فساد مخه ونیسي. د پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر چې هلمند ولایتي شورا ته ورغوښتل سوی و د جوړې سوې غونډې په ترڅ کې د وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړه. د ولایتي شورا یو شمېر وکیلانو په خورا تونده لهجه په دې ریاست کې د پراخ فساد او بې عدالتیو پخلی وکړ. د پوهنې ریاست په قراردادونو کې د توکو لوړې بیې، د خیالي ښوونکو شتون، د اړیکو پر بنسټ مقررۍ پر دې ریاست د ولایتي شورا د غړو لویې نیوکې وې. خو د پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر بیا په یادو چارو کې د پوره شفافیت ډاډ ورکوي. د دې شورا رئیس محمد کریم اتل د پوهنې رئیس ته د فساد او بې عدالتیو یو شمېر ثبوتونه هم وړاندې کړه چې د پوهنې رئیس د ځواب په ورکولو سره د خپل ځان سپیناوی وکړ. په هلمند کې د خپل معدنونو د معاون، مدیر، مامور، معلم د تقرر اصولي کړنه نشي ترسره کولی. دا یې 4. 5 په هلمند کې د بندو مکتوبونو د خلاصون لپاره حل لارې نشي لټولی. 6 په معارف کې د فساد مخنیوی او د قراردادونو لپاره نظارت نشي کولی. په هلمند کې د لیلیې د متعلم بدیل عشا نشي ورکولی. په هلمند کې د شخصي لیسو او د شخصي کورسونو نظارت نشي کولی. نو رئیس صاحب ستا دنده څه شي ده؟ د پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر د ټولو وکیلانو ترسره کړو پوښتنو ته په خورا سړه سینه ځوابونه ورکړه او له هغوی غوښتنه وکړه چې پوهنې ریاست کې د سته لاسوهنو مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي. د جعفر په خبره له مرکز د مقرریو په برخه کې ستونزې لري چې ولایتي شورا باید په هواري کې لاسنیوی وکړي. نوموړي په ورته وخت کې د هلمند ولایتي شورا ټولو غړو ته ډاډ ورکړ چې د پوهنې ریاست ټولې چارې به په پوره شفاف ډول ترسره کړي او په دې ریاست کې به د هر ډول درغلیو مخه ونیسي. که دلته یم که نه یم خو د افغانستان معارف کې چې په هر کنج و کنار کې د ما دنده ده، دا د ما وظیفه ده، دا د ما مسلک ده. زه په دې خپل مسلک کې که په هر اړخ کې یم زه به خپل خدمت کوم او زه ژمنه کوم چې ما انشاءالله تر اوسه پورې مې هلې ځلې کړي دي، کوم خو ملګرتیا او همکاري هم د تاسو نه موږ غواړو او داسې نشي چې د معارف په ملکیتونو په ویسه کې حتی ته را سره په خپله تللی او تا ته موږ بار بار ویلي دي چې موږ دغه ځای کې مشکل لرو. نو خدای دې وکړي چې په آینده کې را سره په خپلو ژمنو کلک ودرېږئ. زه به انشاءالله ټولې ستونزې تاسو ته راوړم. هلمند کې په وروستیو نښتو کې زیات ښوونځي تړل سوي چې تر دې مهاله د بیا لپاره د خلاصون چارې نه دي پیل سوي. یوازې د دې ولایت په شمالي ولسوالیو کې په سلګونو ښوونځي د زده کوونکو پر وړاندې تړلي دي او په زرګونو زده کوونکي له زده کړو بې برخې دي. وروستیو جګړو د ملي پیوستون 90 میلیونه افغانۍ د لغوه کېدو له ګواښ سره مخ کړي دي. وروسته تر هغه چې مارجه او نادعلي ولسوالیو کې امنیتي ستونزې زیاتې شوې ورسره یو ځای د ملي پیوستون پروګرام د ډیری پروژو چارې هم ودرېدې. اندېښنه ده که چیرې تر لسو ورځو د پاتې پروژو 90 میلیونه افغانۍ مصرف نسي نړیوال بانک به بیرته لغوه کړي. خو مسؤلین په همدې پیسو ډېر ژر د پروژو د پلي کېدو ډاډ ورکوي.
بشپړ حال میوند میړنۍ راکوي. مرجع او نادعلي ولسوالیو کې د وروستیو نښتو له امله د ملي پیوستون د سلګونو پروژو د پلي کېدو چارې ودرېدې چې له امله یې د یادو پروژو د پیسو د لغوه کېدو اندېښنه هم زیاته سوې ده، ځکه د پیسو راویستو یوازې 10 ورځې او د پروژو تر پلي کېدو 4 میاشتې موده پاتې ده. د کلیو بیارغونې او پراختیا رئیس محمد عمر کاني وایي د دې لپاره چې دغه پیسې لغوه نه شي د ولایت مقام او امنیتي مسؤلینو سره په دې اړه خبرې کړي او دې پرېکړې ته ورسېده چې تر 10 ورځو به د پروژو لپاره د موادو خریداري کوي. وروسته تر هغه چې عملیات ترسره او امنیت ډاډمن سو، ژر تر ژره به دغه پروژې پلي شي. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په دې اخرو وختو کې په مرجع او نادعلي کې د نادعلي څه حصې او د مرجع اکثر حصې نام نه شول، نو دا نامني په وجه موږ په امنیتي کې د ملي پیوستون پروګرام ته ودراوه د موقت وخت لپاره او د دوی لپاره د دوی څرنګه چې د دوی د شوراګانو د پروژو کارونه شروع وو. د کارونو شروع په جریان کې چې کار ودرېدی نو د دوی 2 کس پیسې راغلي وې د پیسو د ورکړې لپاره موږ په ناامنه ساحو کې چې ساحه ناامنه وي هغو دپاره موږ شی نسو کولی. د شاوخوا 150 کلیوالي شوراګانو ټول ټال 90 میلیونه افغانۍ دي. مسؤلین وایي که چیرې دغه کار نه وای ترسره سوی پیسې بیرته نړیوال بانک ته انتقالېدې چې دا به لوی زیان وای. که څه هم د دغه پروژې د پلي کېدو 4 میاشتې موده پاتې ده، خو د پیسو د راوستلو یوازې 10 ورځې پاتې دي. پروژې خو د شوراګانو تقریبا 104 شوراګانې په مرجع 103 شوراګانې په مرجع کې دي او 4 شوراګانې په نادعلي کې او مدکو کې چې هلته ناامني ده. په نادعلي خو هغه امنیت ساحه خو زموږ کار نورمال جریان لري او د مرجع په ساحه کې 104 شوراګانې چې انشاءالله د دې ټوله مکمل پیسې 90 میلیونه افغانۍ په شاوخوا کې دي. د ملي پیوستون پروګرام ټولې پروژې د خلکو په خوښه دي چې د استنادي دیوالونو، کنټرولي دروازې، پلچکان، د اوبو بمبې او د سړکونو جغل اندازي پکې شامل دي. د یاد پروګرام له لوري تیر کال شاوخوا 1200 پروژې وې چې لږه برخه یې پاتې ده. د هلمند استیناف او ښاري محکمو کې نوې ګمارنې وسوې. دغه ګمارنې چې د ښو اصلاحاتو او عدل ټینګښت په موخه سوې د ښاري محکمې، د استیناف محکمې د جزا دیوان او مدني دیوان لپاره نوي رئیسان او یو شمېر قاضیان معرفي سول. مسؤلین بیا هم د فساد پر ضد د مبارزې ډاډ ورکوي، زیاتوي د حق طرفداره او عدالت به رامنځته کړي. بشپړ حال اقبال خیبر راکوي. د عدلي او قضایي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ د یوې ناستې پر مهال د استیناف او ښاري محکمو لپاره یو شمېر ګمارنې وسوې. د استیناف محکمې رئیس قضاوتمل محمد سلیمان رسولي ویل د ښو اصلاحاتو په موخه به دغه ګمارنې لا هم دوام ولري چې دا مهال یې یوازې د ښاري محکمې، د استیناف محکمې د جزا دیوان او مدني دیوان د رئیسانو ترڅنګ یو شمېر قاضیان هم معرفي کړي. تاسو ته معلومه ده چې وظیفه د قضا او قضاوت ډېر یو مشکل او دروند مسؤلیت دی چې دا د قاضیانو په عهده کې دی. نو موږ قاضیان یا موږ څوک چې په دغه ریاست استیناف محکمې د هلمند کې هستو، زموږ هدف دا دی چې حق حقدار ته ورکول شي او د مظلوم حق د ظالم نه اخیستل شي او زموږ ټولې فیصلې په اساس د شریعت او په اساس د قانون فیصلې وشي او میاد د قانون شي. د ولایتي شورا رئیس محمد کریم اتل او د عدلیې رئیس حاجي محمد طیب په محکمو کې د وروستیو ګمارنو ملاتړ وکړ او ویل قضایي ارګانونو کې کارونه چټک او پر وخت ترسره کیږي، خو لا یې هم غوښتنه وکړه چې عدالت ته لاره پرانیزي او د حق طرفداره واوسي. رښتیا هم پر ډېر وخت زمان سره هغه دوسیې ته رسیدګي سوې ده. هغه څوک چې عریض وي تر موږ را رسېدلی دی، د هغه غوښتنو ته، د هغه اواز ته غوږ نیول سوی دی او د هغه حق بیرته هغه ته رسېدلی دی او موږ ته اطمینان راکول سوی دی. دا هغه څه دي چې دلته عدالت ته لاره خلاص سوې ده. همدارنګه په استیناف سرانولۍ کې تر ډېره حده پورې، همدارنګه په ریاست عدلیې کې نسبت پخوا ته خبرې ډېرې ښې سوي دي او موږ چې کله تماسونه نیولي دي، یعنې هغه مسایل چې تر ولایتي شورا پورې را رسېدلي دي او موږ شریک کړي دي، موږ ته بیرته مثبت جواب ویل سوی دی. تر یو سرحده پورې که واقعیتونو ته تسلیم سو، دا مسایل هم وو شاید اوس هم وي، خو الحمدلله اوس د هلمند په ولایت کې خبرې به راخلص کړو. زموږ د محترم ورور قاضي صاحب د محکمې د استیناف
او د دې نوو قاضي صاحبانو څخه د خلکو ډېرې هیلې پیدا شوي دي. د استیناف څارنوالۍ رئیس فضل سلطان صافي بیا وویل د څارنوالۍ او محکمې ترمنځ دا مهال ښه همغږي شتون لري چې د خلکو ستونزو ته په کتو به همغږي لا هم زیاته کړي. د کورنۍ او بهرنۍ جرایمو په وړاندې د مبارزې څارنوالۍ رئیس ډګروال سید عبدالمتین د نویو ټاکل سوو قضایي مسؤلینو سره د همکارۍ ډاډ ورکړ چې په وینا یې د اصولو له مخې به چارې مخته ورسره یوسي. د نظامي څارنوالۍ رئیس شیر محمد حقیار هم عدلي او قضایي برخه کې د پرتو ستونزو پر حل ټینګار وکړ چې دې برخه کې باید د ټول سره همغږي واوسي. زمونږ او د محاکمو ترمنځ ښه هماهنګي وجود لري. که رئیس صاحب د استیناف دی، که مخکې رئیس صاحب د شهري محکمې و، ښه هماهنګي موجوده وه. غوښتنه هم دغه ده چې په آینده کې هم دغه هماهنګي دغه خپلو ترمنځ دغه مجالس دوامداره وساتو تر څو دغه مشکلات له منځه لاړ شي. ځکه د تغییر او تبدیل مجازات او مقامات د دولت په چوکاټ کې یو اصل دی. نو دا چې اوس دی موږ ته معرفي شوی دی او د څارنوالۍ په نمایندګۍ د ده سره په ټوله معنا د ده حمایه کوو د قانون په چوکاټ کې او په مشترک ډول به د مظلوم او بېګناه دفاع کوو. موږ د دوی په خدمت کې یو، انشاءالله چې شی زموږ په توان کې موږ به دوی سره کوو او انشاءالله الله تر اوسه هم کړي، تر دې وروسته به وکړو. د عدالت د راوستلو دپاره د خدای د رضا د ګټلو په موخه چې زموږ په توان کې موږ ژمنه کوو د نظامي څارنوالۍ د ریاست په نمایندګۍ دوی ته ډاډ ورکوم. د ښاري محکمې لپاره نوي ټاکل سوي رئیس احمد بشیر جاوید په ټینګار سره وویل د بېعدالتیو او فساد پر ضد به کلکه مبارزه کوي او د حق طرفداره به واوسي، خو له خلکو یې د همکارۍ غوښتنه هم ترسره کړه. آمدن ما به هلمند قطعا به خواست ما نبوده، به خواست بزرگای ما هیچ کدامش نبوده و فاصله بسیار دور و درازی است. بدخشان هلمند یک فاصله بسیار بزرگی است و ما با مقامات هم صحبت کردیم که قدر جای دور که ما نمیرم، لزوم دید مقامات بوده. ما قطعشان ساعتها شدیم جلوبازی کردیم. بناهن خواهش ما شما چیز اینجا آمدن حکومت کردن نیست، اینجا آمدن خدمت است. وروسته د ښاري محکمې د استیناف محکمې د جزا دیوان او مدني دیوان رئیسانو خپله دنده په رسمي ډول پیل کړه. په استیناف او ښاري محکمو کې دغه وروستۍ ګمارنې مثبتې بلل سوي، خو وروسته به په ډاګه سي چې څومره د خلکو ستونزو ته ځواب ویلی سي. نړیوال خبرونه به تر لږ ځنډ وروسته وړاندې سي. د نړیوالو خبرونو تفصیل. اسلامي دولت د سوریې دیر الزور پر یو روغتون برید کړی. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي دي چې د دیر الزور روغتون لویدیځ کې د روغتون په انګړ کې د اسلامي دولت د ملاتړو او حکومتي ځواکونو ترمنځ سختې نښتې هم سوي دي. په نښتو کې د حکومتي ځواکونو او د هغوی د ملاتړ شل جنګیالي وژل سوي، خو د اسلامي دولت شپږ کسان هم پکې وژل سوي. فرانس پریس خبري اجانس د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې د مشر رامي عبدالرحمن له خولې ویلي اسلامي دولت ډلې پر روغتون ولکه ټینګه کړې او هلته یې ټول کارکوونکي یرغمل کړي دي. د اسلامي دولت اړوند ایماک خبري اجانس ویلي جنګیالیو یې د تلاشۍ پوسته او د وروژنې څانګه نیولې ده. دوی دا هم وایي چې پوځي هوایي ډګر ته څیرمه سیمې هم نیولې دي. وړاندې د روسیې و خبري اجانس ریا ویلي وه وړاندې د داعش د یو برید مخه نیول سوې ده. داسې انګیرل کیږي چې
دغه ډله د عراق پولې ته څیرمه د الروز ښار څخه څه نیمایي برخه په لاس کې لري. خو هڅه یې دا ده چې ټول ښار ونیسي. اسلامي دولت له تېرو 2 کلونو راهیسې له حکومتي ځواکونو ګڼ کلي نیولي چې لږ تر لږه 200,000 ولسي وګړي پکې ایسار پاتې وه. د زور ولایت د اسلامي دولت ډلې پلازمینه رقه ښار سره تړي چې عراق ته څیرمه پروت دی. یمن کې د داعش ځانمرګي برید 25 کسان وژلي دي. د یمن سویلي سمندري مکلا ښار کې د اسلامي دولت په یو ځانمرګي برید کې شاوخوا 25 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي ځانمرګي برید کوونکي د پولیسو په یوه مرکز کې ځان والوځاوه. سرچینه وایي وژل شوي د پولیسو له لیکو سره یو ځای کېدونکي کسان وه چې له ودانۍ بهر په کتارونو کې ولاړ وه. د برید پړه په عربي ټاپووزمه کې د اسلامي دولت جنګیالیو پر غاړه اخیستې. تېره میاشت دغه ډله د سعودي په مشرۍ د پوځي ائتلاف د بریدونو له کبله له مکلا ښاره وتلو ته اړ ویستل سوه. له 2011 کال راهیسې پیل سوي په یمن کې روانې شخړې لږ تر لږه 2 میلیونه وګړي بې ځایه کړي دي. وروستی خبر، چین د امریکا د راپور په اړه خواشیني څرګنده کړې. چین د امریکا د هغه راپور په اړه خواشیني څرګنده کړې ده چې د دغه هیواد د پوځ په اړه دی. چین ویلي په دې کار سره د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد ته زیان رسېدلی دی. د چین د پوځي فعالیتونو په اړه کانګرس ته په خپل کلني راپور کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مۍ پر 14مه تور پورې کړ چې چین د جنوبي چین په لانجمن سمندرګي کې د خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا زیاتولو هڅې زیاتې کړې دي. د چین دفاع وزارت ویان یانګ جون نن ویلي چې دغه راپور د چین د نظامي تهدید په اړه مبالغه کوي. د ویلي چې چین د ملي دفاع پالیسي پلي کوي چې په خپله دفاع ده. یانګ ویلي د امریکا ده چې اکثره د چین سمندرګي ته پوځي الوتکې او جنګي بیړۍ لیږي چې د خپل ځواک څرګندونه وکړي. دا هم د حوادالاتو اټکل. کابل لمر د تودوخې لوړ درجه 29 ټیټه 10. هلمند لمر د تودوخې لوړ درجه 40 ټیټه 23. کندهار لمر د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه 21. فراه لمر د تودوخې لوړ درجه 40 ټیټه 21. جلال آباد اسمان ځای ځای ورځ د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه 21. مزار شریف اسمان ځای ځای ورځ د تودوخې لوړ درجه 18 ټیټه 22. هرات لمر د تودوخې لوړ درجه 18 ټیټه 19. غزنی اسمان ځای ځای ورځ د تودوخې لوړ درجه 18 ټیټه 8. په وروستیو کې یو ځل بیا د خبرونو سرټکي. ولایتي شوراوای پوهنې ریاست کې پراخ فساد شتون لري. وروستیو جګړو د ملي پیوستون 90 میلیونه افغانۍ د لغوه کېدو له ګواښ سره مخ کړي دي. او د هلمند استیناف او ښاري محکمو کې نوې ګمارنې وسوې. د دې مهال خبرونه مو پای ته ورسېدل. تر بیا ښې چارې پر ستر ذات مو سپارو.